داسې مې واورېدل د خلکو څه چې یو سړي ویل ما 2 ورځې سبق ویلي 3مه مې لا ولاکه ویلي سند راکړي او ما 2 کاله مسلسل سبقان د دارالافتا ویلي 2 کاله مې ویلي خو ولاکه سند راکړي او 3م کال بیا لاره سره وایه باندې نن 2 ورځې سبقان وایي بس ولا مفتي سو بس مفتي کم یو دی مفتي آن باشد که چپ نشود مفتي هغه دی چې چپ کېږي نه د کافر او د بدعت کافي چې ډېر ولګوي دغه څه مفتي دی و زمانه کې چې مسلمانان نه کافران ما یو کتاب لیکلی دی دلته د بعضو ملګرو سره التحقیقات په نامه التحقیقات والتنبیهات په تصحیح النظر الى الاموات مړو ته نظرونه روا دي ژوندو ته نظر روا دی نظر شرک نه دی حرام نه دی وای دا چاته وای دا بدعت دی چاته وای ناروا دی او دا کیسې او کارونه چې ګرد سر راواخلې نو ما به پخوا خلکو ته ویله ما ول د دې او د ماشیني چرګان تاریخ یوه ورځ دی ماشیني چرګان نه دي په بازارو کې دا او دغه نوو مفتیانو د جیلي مفتیان چې د پر مذهبو باندې ردونه کوي دا دواړه په یوه تاریخ په یوه ورځ سره پیدا شوي دي په 40 ورځو کې دا مفتیان څوله الحمدلله الله تعالی جامع المؤمنین شیخ تاته ورژوند ورکړي سره د استقامت پر دې خپل دا څه خوند په وکړي دا د لپټاګ باندې بس په هفته کې بالا یو فلا یو مولا راتلی پر یو کوج باندې به خالی وڅرخې دي بل ورځ به کتل د فتوا ولنګوټې وتړل کېدل خلک به مفتیان کېدل او سندونه دي داسې مې واورېدل د خلکو څه چې یو سړي ویل ما 2 ورځې سبق ویلي 3مه مې لا ولاکه ویلي سند راکړي او ما 2 کاله مسلسل سبقان د دارالافتا ویلي 2 کاله مې ویلي خو ولاکه سند راکړي او 3م کال بیا لاره سره وایه باندې نن 2 ورځې سبقان وایي بس ولا مفتي سو بس مفتي کم یو دی مفتي آن باشد که چپ نشود مفتي هغه دی چې چپ کېږي نه د کافر او د بدعت کافي چې ډېر ولګوي دغه څه مفتي دی و زمانه کې چې مسلمانان نه کافران کړي د مفتي صفت دا دی چې مسلمان د کفر خلاص د مسلمان بدې خبرې ته لاره ور جوړه کړي نن د دې صفت دا دی چې سره که مسلمان کافر کېږي بس د کفر پراټې پرې نو هغه وربندې کړي هغه دارالافتا مقصد مې دا دی چې زموږ پر مذهب چې د چا اعتراض وي ان شاء الله موږ هغه ته هر وخت حاضر یو زه خلکو ته بیا وایم دا مې اوس هم دلته د ملګرو سره وویل ما تاسو په اطمینان سئ دا اوس دلته د ملایانو د ملګري موږ ناسو دي باسیات تاسو قرآن کې مکرر ځایونه وګورئ ما یو کتاب لیکلی دی دلته د بعضو ملګرو سره التحقیقات په نامه التحقیقات والتنبیهات په تصحیح النظر الى الاموات مړو ته نظرونه روا دي ژوندو ته نظر روا دی نظر شرک نه دی حرام نه دی په دا مقدمه کې مې ډېرې ښه فواید جمع کړي دي د طالبان د پیدا کې ډېر څه شان کېسته یوه خبره دا ده چې کثرت د یو چا د شواج دلیل نه دی قرآن وګورئ مکرر ځایونه الله تعالی بلا کیف د بدو خلکو په صفاتو کې راخلي چې دا ډېر دي ډېر خلک ناشکر دي الله وایي ډېر خلک فاسقان دي ډېر خلک زوړخیان دي ډېر خلک منافقان دي ډېر خلک ګناهګاران دي وګورئ په ټول قرآن کې به نه کوي پیدا چې د ښو خلکو په صفات کې د کثرت راغلي وګورئ پسې ټول قرآن ما کتاب کې آیاتونه مبارکان نقل کړي دي ګرده مسلسل او په قرآن کې مکرر ځایونه الله تعالی وایي چې د ښو خلکو په صفاتو کې وایي چې لږ دي وقلیلا من عبادی الشکور کم من فئة قلیلة غلبت على فئة کثیرة باذن الله رب څه خلک لږ یادي د چا په کثرت باندې خطا ورځي خو ملګرو ته مې اوس ویله ما ول بد خلک خو ډېر دي نتیجه تابع ده اخسې ارزل ده دا خو ښکاره خبره ده خو میدان زموږ څه دي دا یاد ولري دغه مجلس یاد ولري دا میدان یاد ولري ښه د نر زوی به نسي پیدا په زموږ په مذهبي مسایلو کې چې پر میدان به زموږ ته څومره وخت حاضرېږي وایي دې هلته په کنډوالو کې چې ځان سره څه وایي هغه دې وایي